د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې له روسیې سره یې د سوداګرۍ ترانزیت قانونو او نندارتونونو په برخو کې د همکاریو د پراخېدو په موخه هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د دغې خونې مرستیال محمد یونس مومند چې د روسیې د کازان په 14م اقتصادي نړیوال فورم کې یې ګډون کړی وایي چې په دې سفر کې د افغانستان او روسیې د سوداګرۍ او پانګونې خونو ترمنځ یاد هوکړه لیکونه لاسلیک شوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اسانتیاوې زیات شي. ما تانستیم اولین قرارداد تجارتی ترانزیتی و همکاری بین اتاقهای تجارت و روسیه را به امضا برسانیم که این قرارداد شامل بخش‌های تجارت، ترانزیت، همکاری‌های نمایشگاه‌ها و ترانزیت افغانستان و معدن. ښاغلی مومند زیاتوي چې د سفر په لړ کې د روسیې د ولسمشر له مرستیال سره هم لیدنه کړې چې د هغې پر مهال ژمنه شوې چې د افغانستان پر وچه او تازه میوو وضع شوې تعرفه به 0 ته راکمه شي. اقلام صادرات که از افغانستان میره به روسیه و از قبیل میوه‌جات خشک و تازه تعرفه‌شان به 0 برسانه. د یادونې وړ ده چې د کازان 14م اقتصادي نړیوال فورم کې د شاوخوا 90 هیوادونو لوړپوړو استازو او د 10,000 سوداګریزو شرکتونو استازو ګډون کړی و. په دغه ناسته کې د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو لوړپوړي دولتي پلاوي هم ګډون درلود چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې استازي یې ملتیا کوله.